یاره خو چې سهار راپاسې نو نن درېیمه ده نن هلته مړی شوې نن دغلته مړی وشو غم ښادي مړی ژوندې اوړه ګران شو چیني ګران شو غوړي ګران شو یو لانجه خو نه ده که نه داړم داسې خفه دي چا پکې اورده خوشحالۍ دا خبره ونه کړه چې هلکه بابا نن د زیباګل څه واده دی دا چا مونه وي خو به دغه د غم خبرونه دي خلک یې راته وړاندې کوي یا الله دا ټول وبخې خدایه مونږ به هم دې ځای ته ځو دا د رښتینې ځای دی پاک پروردګاره رحم را باندې وکړي دې شینو ته چې زه وګورم دې قبرونو ته ډېر زیات خفه شمه یو د ملا نه ختم یم وای وای یا الله ټول وبخې مغفرت یې نصیب کړي مشران کشران څوک چې تلي یا الله مونږ راوبخي بیا رنګونه کېږي دا خو مېلمستون دي هلو نمسیه ولې هلو نیکه دادا چېرته هلو نمسیه وایم زه خو هدیرې ته راغلی یم که نه هدیره کې یم داسې وې په ژوندینې هدیره کې څه کې وایي سرکوزیه نو دا به ولې په مړینې هدیرې ته راځې څه یوازې په ژوندینې به جواله نه راځې زه وایم تاسو ته به قرنې کوم قبر نه معلوم که را مې وتې نو د خپلو مړو به ته قبرونه نه معلوم بند که بدتمیزه خو ستا خلا خو ښه دادا ګله مېلمانه دي راغلي دي ژر راشه وای په دوی پې نه کړم په دوا یا الله ټولو یا الله ټولو مغفرت نصیب کړي ټولو بخې خدایه زما ورځمه چې دا نور مړي ژوندي وکړمه شکر دی وای شکر دی دا پټي ډېر سمسار پراته دي نو ډېر سمسار دي یا لکه او خیر د پاکیه څنګه چل دی ته مې هم ګولې نه یادې وروره زرینګل کاکا دا تی نو وایسې کې نیکه دی مشر یاره په خدای یقین وکړه پرون مې په زړه کې ګرځېدی یا زه هم چې دا چوکۍ ته ونیسم او ډډې په ډډې دې واړم پرون خو زه ټوله ورځ په پټو کې وم ظالمه ماښام کور ته لاړمه که نه نو څنګه ستا پړې کې ګرځېدمه یاره زرینګل کاکا دا پرېږده یم ډېره موده پس مې ولیدې ما ویل کو چې ته مړ شوې را مړ شوې سرکوزیه نو ته اوس ما وجنې پرېږده چې ژوندي یم څه ته کلمه به وایم د خدای مسلمان یم ولې مې وجنې یا خبره خو دې ټیک ته زرینګل کاکا خو زړه مې وایي چې یو کلکه غاړه راله راکړې ډېر غټ عمر دې دی نه نه داسې کار دی افاقیه غاړه در کومه خو داسې کار دی سپاینل کارډ کې مې مسله ده ګوره زور مور رانه کې او زه خو یې مور غاړه پرېږده داسې کار دی زما د یار زوی پلار دې ډېر ښه سړي و چې یو پیاله چای باندې وڅښم نه که نه زرینګل کاکا ډاکټر را باندې چای بنده کړی بیا ټولېږي دغسې د نرانو خبرې کوه اوس راغاړي ځه زه زرینګل کاکا په زه نه لاړم ښه او ګویا دعا کې مې یاد ساته خدای دې خدای خبر چې دا سړی مریکه څنګه چې داسې کلکې غاړې راکړې چې اخرینې ورځې د رزق یې ختم شو که څه چل خو زما پیسه یاره ډېر زیات ستړی شوم په دې زړو وړو کې ډېر وګرځېدم زه وایم داسې کار دی که نه چې لکه دمه به دلته وکړمه او وای خدایا وای د خپونه خلاص شوم ربه د خپونه خلاص شوم خو یا داسې کار دی زه وایم هسې چې دا موبایل نی بیا هم د خلکو ساه ډوبوي که نه خو که چې لکه لډو وکړمه لډو وی موبایل مې څه شو وایه پاقي سرکوزې داسې غاړې راکولې ټینګې ما چې دا څنګه چل دی لکه چې جیب یې دا نه وو خو نه موبایل خو مې هدیره کې پرېښی دی که نه خو په اوسې دی که وامې ګوره په شرمونو به وشرمېږم د کور ډېر چارجه پکې د زیباګل تصویران دي پکې ټوکې په بلوټوت وانړئ زه یم د ټرک ډریور نریشه زه خو د وسپې ډریور یم غرق شومه برباد شومه تباه شوم چې بوډا شومه وای عشقه خو ولاړه ده وایه دا خو مېلمه م دی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام ولې بابا سپي در پسې شو چې داسې راخلاصئ
سړی مېلمه دي که چې یو ست خو ورته وکړم که نه زویه داسې کار دی دلته مې نږدې کور دی یو پیاله چای د لرو وکاږمه نه نه مهرباني شکریه وای بابا لیونی شو څه دا ولې دې والم ولې څه چل دی نه نو زه ته وایم چې یو پیاله چای د لرو وکاږم او ته وایې شکریه نو زه وایم چې ته دلته روزانه څنګه ولاړې ته زما غنوسۍ شکریه ته دلته ولاړې نه نه مړه زه درته وایم مهرباني مهرباني شکریه مهرباني هغه شابه مرزن شي دا توده کې داسې کار وکړه چې دغه سپینې دیرې پورې مې په څو یوسې بابا 200 روپۍ به راکړې 200 وی 200 روپۍ به راکړې د خدای مسلمان ته ګورې نه هر څه ارزان شو د خدای په نامه شو یو 50 روپۍ به درکړم وله زر مې رسوه شابه ډېر ضروري کار مې دی نه بابا ستا دماغ خراب دی دا ورته وګوره ستا دې 50 ته وګوره دور کم دی یاره خو بابا زمانه درته یادومه زمانه دا دور درته یادومه خمره مای که دا دور چته سړی دی ما چې نیمه کری را شومونی هزه خیجه شابه چې چته ورانی ګبنه راځه خیجه 200 به درکم بچی نو دې ته په کوم ځای وروخېږم دا سی حساب دی بابا ته ډېر ساده ګلې دا څه دی روخه راځه واخه وای دا خو دنه سمه کوفته ده زه بچی ښه روخه بابا ګله چال کوه نه خورېږي لاس راکړه نه خدای دې دغه شي خدایه پاکه داسې شي شو مخکې خو مونږ خسته په خرو کېناستو زه چې به ګاڼې ته تلم په خر به کېناستم بس یو بیړم دا اوس څه شی شو ځه روانېږه وایي داس مې په کې ښکته کوي ځه یا بچی د خدای نه ویلېږي ایمرجنسي ده که نه لږ تیز ځه که نه بابا تیزه نشته تلې ګاډي والونه والي دي وایي ویم خدای دې وبخي د دې نه زمانې کم ولو دغه والونه غم ولو له خطه تیک ورته وشي چې کاري بچې ځوانه جانه دې شقېدېده ران ولې کنجمې دا که ته مړه شوه بیا به یې څوک وړي د دې علاج وکړه که نه بس بچې ودرېږه بس ودرېږه همدا ځای دی زویه وایي زړه مې وچاوده بچې داسې کار دی ټول سر چې د کوره روزي ته د لوبټه په سره وه ولې بابا زه جینۍ یم چې زه به لوبټه په سر ومه والله بچې به داسې زمانه ده چې د ښځو د سړو پکې څه پته نه لګي کالک را روان یو هم سمه د جینکو سټایل یې کړي او که جینکې را روانې د هلکانو سټایل یې کړي نو څه ویم بچې زمونږ خو سادهتوب دی مونږ خو یې نه پېژنو داسې کار وکړه ته یې دا کاري وایي او بس خدای دې خو چا ده که دا ولې 100 روپۍ څه تا سره خو ما په 200 روپۍ خبره کړه راکې 100 روپۍ دا ولې ده ونیسه وګورې ټول زمانه ساده ساتئ نو دغه چې مې د والو چپه مې باندې وکړه هغه لوډ شیډینګ چې مې ته وکړه هغه باندې اوس بیا وکړم څه د خدای مسلمانه مونږ نه سادهګان مه ساده وه نو راته پکې را سره نه دي څه 100 په تا شو 100 په ما دې ونیسه